زمونږ په دې ملکونو کې او زمونږ په دې خلکو کې دا قبر پرس او دا شرکي عقیدې چې ساتي دوی پیغمبر ته چغې ووایي زمونږ سپارش وکړه او زمونږ دپاره دا وکړه او زمونږ دپاره دغه وکړه یو خو ستا د اواز پیغمبر ته رسي نه دویم دا سپارش د پیغمبر په اختیار کې نه د الله په اختیار کې ده که بالفرض اسې جدلا د څه وخته پورې د سړي پوه کولو دپاره به ومنو ځه پیغمبر ستا خبره واورېدم او ستا دپاره سپارش وکړي او بخښنه غواړي د الله نه چې ستا عقیده برابر نه وي د پیغمبر دا بخښنه غوښته تاله فایده نه درکوي دا خبره زما نه ده ګورې ځکه زموږ په ملک کې خو دا چغه اسانه ده ګستاخ رسول اوس څوک چغه وایي چې وګوره ګستاخ رسول ته وایي چې د پیغمبر بخښنه فایده نه ورکوي دا د الله خبره ده پیغمبر د منافقانو بعضو له بخښنه غوښتلې ده که نه ده غوښتلې بلکې په عبدالله بن ابی باندې جنازم کړی ده الله بخلی نه ده بخلی ولې نه ده بخلی نه عقیده برابر نه نو بنیادی خبره څه ده عقیده ده که ټول عمر ته پیغمبر ته چغې وایې که نه چې یا رسول الله زما سپارش وکړه او زما دپاره بخښنه وغواړه دا جدا مسله ده چې ستا دا چغې وهل ناروا دي دا پرېږده سیټ زه صحیح شوه زه ته وایې دا روا دي کوی خو که دا پیغمبر بالفرض لکه څنګه چې الله قرآن کې وي سوره فاتر کې وي دا مړي اوري نه او که چېرته واوري اوري نه خو هسې الله د پوه کولو دپاره دا وایي که چېرته واوري نو بیا به وایي ستاسو د حاجت پوره کوي څنګه نو موږ هم دا وایو چې پیغمبر ته ستا دا چغې نه رسي بالفرض ورسېدي او ستا دپاره یې بخانه مو غوښته دا بخانه دا سفارش د هغه وخته پورې نه قبلیږي چې څو پورې ستا عقیده هغه د توحید نه وي الحمدلله وایي چې الله ته اوس توحید د عقیده نصیب کړې ده په دې به مخه شکر ادا کوئ د الله لوی نعمت موږ له راکړی ده لوی نعمت الله دې د مرګه پورې موږ په توحید باندې قایم او دایم لري